امریکا ته د طالبانو تازه خو سخت خبر داری. طالبانو امریکا ته ګوته وڅنډله. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مه شئ. متقي امریکا ته نور د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه مه کوئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له امریکا وغوښتل چې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه ونه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي چې هرشنبه د واګې په 14مه د دغه وزارت کلنی راپور وړاندې کړ. هغه د راپور د وړاندې کولو پر مهال له امریکا وغوښتل چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي او نور د افغانستان له حریم څخه سرغړونه ونه کړي. دا په داسې حال کې چې کابل کې د امریکا لخوا د القاعدې شبکې د مشر ایمن الظواهري له وژل کېدو وروسته د افغانستان په ځینو سیمو کې د بې پیلوټ الوتکو د ګرځېدو او د بریدونو د ترسره کېدو په اړه راپورونه شته. تېره ورځ راپور ورسېد چې د امریکا B-250 الوتکه هم کندهار کې لیدل شوې ده. بامیان کې یوه 40 کلن طالب 12 کلنه نجلۍ وتښتوله. بامیان کې ځایي سرچینې وایي چې د طالبانو یوه غړي په دغه ولایت کې 12 کلنه نجلۍ تښتولې ده. بامیان کې یوه ځایي سرچینه چې هرشنبه د واګې په 14 میاشتې صبح ورځپاڼې ته وایي چې د سید تقي په نوم یوه طالب د نمبر 2 ولسوالۍ له سولیج کلي څخه یوه 12 کلنه نجلۍ د واده کولو په نیت تښتولې ده. د سرچینې په وینا سید تقي 40 کاله عمر لري او د دایکنډي ولایت د څنګ تخت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. سرچینه وایي چې سید تقي د طالبانو لخوا د بامیان په مرکز کې نیول شوی دی، خو په بامیان کې د طالبانو ولي ویان عبدالصبور دغه خبر پر ردولو سره وایي دی یوه وضاحت او حقیقت نه لري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره د عمر په لوړ توپیر د جبري ودونو پیښې زیاتې شوې دي. طالب امنیتي مسؤلین وایي د فاریاب د مرکز په 2مه ناحیه کې د دوی له وسله والو څخه یو لاسي بم په خطا چاودلی دی چې له امله یې 15 ملکیان شدید ټپیان شوي دي. پیښه کې 2 ښځې او یو ماشوم او 2 نارینه شامل دي. خلک وایي تر چاودنې وروسته طالبان له سیمې وتښتېدل او ټپیان خلکو ته روغتونه پورې رسولي دي. دې ته ورته پیښو کې طالبانو ګڼ شمېر ملکیانو ته مژوبله اړولې، خو دوی یې خطایي بولي او تر اوسه یو عامل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې.